بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ ورډ پروګرام ترازو په هوم ټاب کې موږ سره یو درس ده د سلیکټ په نوم باندې. سلیکټ کې موږ سره سلیکټ آل، سلیکټ آبجیکټس، سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمیټ او سلیکشن پین دي. دې نه مخکې د درسونو تشریح کولی شي د سلیکشن په هکله زه نور معلومات درکوم. سلیکټ اصل انتخابول ته وایي، ټاکلو ته وایي. که تاسو غواړئ یو ساحه انتخاب کړئ د سلیکټ په اساس انتخاب کولی شئ. خو یو موږ سره د لغاتونو سلیکشن وي، بل د سنټنس وي، بل د پاراګراف وي، بل د آبجیکټ وي، بل د ټول لیکل وي. دا ټول فرق لري. څنګه کولی شو چې موږ یو لغات انتخاب کړو؟ د لغات انتخابولو په سمپل طریقه چې په هغه لغات باندې ډبل کلیک وکړئ. که تاسو هر لغات غواړئ سلیکشن وکړئ، ورډ سلیکشن وکړئ، نو ډبل کلیک په لغات باندې وکړئ، هماغه لغات به سلیکټ شي. که تاسو غواړئ چې جمله سلیکټ کړئ، نو کنټرول به ونیسئ او په یو لغات کلیک وکړئ. د څه کوي؟ کنټرول ونیسئ او په لغات باندې یو لغات کلیک وکړئ. دا مکمل جمله تاسو لیکئ. تاسو ګورئ جمله دې نه شروع شوې تر دغه د سنټنس دې ریپورټ موږ سره. که تاسو غواړئ یو سنټنس انتخاب کړئ، راشئ څه وکړئ؟ کنټرول ونیسئ او په یو لغات فقط یو کلیک وکړئ، سنګل کلیک. دا ټول سنټنس به انتخاب کړئ. که تاسو غواړئ چې مکمل یو پاراګراف سلیکټ کړئ، د پاراګراف سلیکټ کولو لپاره بیا دا ده چې تاسو وکړئ د ټول پاراګراف ته کوم څه راسي. دا یو پاراګراف ده، نو په دې پاراګراف باندې ټریپل سلیکشن وکړئ، ټریپل کلیک وکړئ، یو دوه درې، معنا چې کله درې کلیک وکړئ ټول پاراګراف سلیکټ کړئ. بیا وخت شي یو د لغاتونو سلیکشن، د لغات سلیکشن لپاره داسې وکړئ چې ډبل کلیک په لغات وکړئ. یو د جملو انتخاب ده چې هر جمله تاسو غواړئ سلیکټ شي، کنټرول ونیسئ، په یو لغات باندې کلیک وکړئ، فقط یو کلیک سنګل کلیک وکړئ. فرض کړه دا جمله انتخاب کلیک وکړئ، دا جمله انتخاب کلیک وکړئ، کنټرول به نیولي، دا جمله انتخاب کلیک ونیولي، مطلب دا ټول یو جمله ده وایي. او که تاسو غواړئ چې پاراګراف سلیکټ کړئ، د پاراګراف سلیکټ کولو لپاره دا کوو چې درې ځله به کلیک کوئ، یو دوه درې، ټریپل کلیک به کوئ پې. دا د پاراګراف لپاره. او که چیرې تاسو غواړئ چې دا ټول لیکل سلیکټ کړئ، تقریبا ما سره 18 صفحې لیکل دي په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې. که تاسو غواړئ دا 18 صفحې ټول په یو ځل سلیکټ شي، یو طریقه دا چې تاسو کنټرول ای وخی، شارټکټ کنټرول ای ده که نه، تاسو کنټرول ای وخی دا ټول لیکل موږ ته په یو ځل باندې سلیکټ کړئ. که داسې وکړم چې ویو ته راشم او ورته چې ما څه وکړه، زوم ته راځم چې ما په یو وخت ډېرې ورقې ښکاره کړه. ویو ته رالو، زوم ته رالو، او په زوم کوته چې ما ته په یو وخت کې داسې ډېرې ورقې ښکاره کړه، او دا مو اوکې کړه، ډېر ښکاري که نه. که تاسو غواړئ چې ټول لیکل په یو ځل سلیکټ شي، نو اسان طریقه دا ده چې څه وکړئ، د یو صفحې په چپ طرف ایج کې یا په مرجن کې، دا ایج ده که مرجن چې کوم ده، چپ طرف مرجن کې څه وکړئ، په دې درې ځل کلیک وکړئ، درې ځلې. دې سره به ستاسو ټول لیکل په یو ځل انتخاب شي. ټول لیکل به څنګه شي؟ په یو ځل انتخاب شي. څوک یې په دې ایج باندې که د هر صفحې په ایج کلیک کوئ، درې ځله کلیک وکړئ، ساده کلیک کنټرول چې ونیسئ، درې ځله کلیک وکړئ، دا ټول به انتخاب شي. مطلب د کنټرول ای کار به داسې کېږي. بیا بل سلیکشن موږ سره داسې ده که تاسو غواړئ چې مختلف لغاتونه سلیکټ کړئ. لغاتونه هم ډېر زیات لیکلي، تاسو غواړئ خپل د خوښې لغاتونه سلیکټ کړئ. فرض کړئ یو لغات تاسو پاورفول شو، ډبل کلیک پې وکړئ، دا خو مې انتخاب کړو. اوس که نور لغاتونه بیل بیل سلیکټ کوئ، کنټرول به ونیسئ، دا راته انتخاب کړه، ډبل کلیک وکړئ، په دې ډبل کلیک وکړه، په دې ډبل کلیک وکړه، په دې ډبل کلیک وکړه، دا کوم لغات تاسو خوښېږي په هماغه لغات ډبل کلیک وکړئ، په هماغه لغات څه وکړئ، ډبل کلیک وکړئ. نو کوم لغاتونه تاسو ډبل کلیک کړئ هغه به څنګه کنټرول به نیولي، ښه کنټرول به نیولي، نو د هر لغات تاسو بیل بیل داسې انتخاب کړه. دا د ملټیپل ورډز د سلیکشن لپاره دی موږ سره. اوس که تاسو فرض کړئ ته راځئ، فرض کړه دا چې ایټالیک دا ټول ایټالیک به شي، دا کوم لیکل تاسو لیکلي، دا کوم لغاتونه چې سلیکټ کړي، که تاسو دې ته رنګ ورکړئ، ټول ته رنګ ورکړئ داسې. خو دا د ډفرنټ ورډز د سلیکشن لپاره ده. یا تاسو غواړئ څه وکړئ چې لیکل او تصویران انتخاب کړئ. ما سره په دې کې درې شیپونه دي. چې موږ سره درې شیپونه دي. زه غواړم لیکل هم انتخاب کړم او تصویران هم انتخاب کړم. څه وکړئ؟ یو لیکل فرض کړه ما ته دا انتخاب کړه، کنټرول ونیسئ، نور بله دا لیکل انتخاب کړه، کنټرول هم نیولي، بله ته ونیسئ، دا انتخاب کړه، کلیک کلیک مه کوئ، خلاص انتخاب وکړئ، دا اوبجیکټ هم انتخاب کړه، دا اوبجیکټ هم انتخاب کړه، دا اوبجیکټ هم انتخاب کړه. لیکل او تصویر مې دواړه سلیکشن وکړه. موږ تصویر داسې لیکو که نه، دا تصویر انتخاب کړه، دا انتخاب کړه، دا انتخاب مخکې کوئ، برابروئ، داسې اجسټمنټ ورته کولی شئ، کولی شئ که نه. خو که تاسو غواړئ چې په یو وخت کې څو تصویران انتخاب کړئ، فرض کړئ لیکل په دې په ځای پرېږدئ، زه غواړم دا درې تصویران په یو وخت کې انتخاب کړم، یو باندې کلیک وکړئ، کنټرول ونیسئ، دا مې انتخاب کړه، دا مې انتخاب، کنټرول نیولي، په یو کلیک وکړئ، کنټرول دا، کنټرول دا، نو کنټرول سره په یو وخت تاسو تصویران ملټیپل آبجیکټ سلیکټ کولی شئ. که تاسو کنټرول ونیسئ، په دې باندې کلیک کوم، دا یو سلیکټ شو، کنټرول نه دی نیولی، په دې کلیک کوم دا بل سلیکټ شو، په دې کلیک کوم دا بل سلیکټ شو، هغه بل سلیکشن پرېږدي.
که تاسو غواړئ چې ډېر انتخاب کړئ کنټرول هم نیولي کلیک وکړئ او کلیک یې داسې وکړئ. که تاسو غواړئ چې ابجیکټ څخه 3 وړ انتخاب کړئ او د سلیکشن څخه بېرته ختم کړئ بېرته کنټرول ونیسئ په دې کلیک وکړئ. متوجه یاستئ چې کوم تاسو نه غواړئ سلیکټ شي نو ان سلیکټ کړئ داسې کلیک وکړئ. او ورډز او تصویران داسې انتخابو چې لغات به انتخاب کړئ کنټرول زیب دا لغات کنټرول زی دا لغات کنټرول دا کنټرول دا کنټرول دا په دغه رقم تاسو کولی شئ مختلف لغاتونه څنګه کوئ انتخاب کړئ. بل موږ سره کله چې موږ سلیکشن په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې کوو سلیکشن داسې هریزنټل سلیکشن کیږي افقي سلیکشن کیږي. که زه لاندې ښکته کېږم ګوره پاراګراف به پوره کېږي هغه کرښه پوره کېږي دا بله کرښه پوره کېږي بیا لاندې ښکته کېږم داسې ده که نه. یو څوک تاسو وایي چې ما ته ورټیکل سلیکشن وکړه. د ورټیکل سلیکشن لپاره طریقه دا ده فرض کړه دلته دا کار وکړو. ورټیکل سلیکشن فرض کړه دا چې دومره ځای یو څوک سلیکټ کړه تاسو به کیبورډ کې الټ بټن ورسره ونیسئ. زه همدې ځای نه سلیکشن وکړه الټ ونیسئ او داسې کش کې داسې اوس ورټیکل سلیکشن وشو. ګورئ که تاسو نارمل کلیک وکړئ که داسې لاندې مځکته کېږم ګوره ټول پاراګراف سلیکټ کېږي داسې ټول کرښه سلیکټ کېږي. خو که چیرې تاسو الټ ونیسئ کیبورډ ته راشئ الټ ونیسئ نو یوازې تاسو دغه په عمودي توګه سلیکشن وکړه او افقي توګه مو نه ده کړې. دا موږ سره د سلیکشن لپاره د مختلف طریقې. راځو له دې څخه وروسته موږ سره درس داسې ده چې موږ سره په دې درسونو کې د یو سلیکټ آل ده د دې په مرسته کولی شو په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې څومره لیکل او ابجیکټ چې ولرو ټول انتخابوئ. ګوره سلیکټ آل ټیکسټ ان ابجیکټس همداسې لیکه مطلب تاسو ټول لیکل او ابجیکټ په دې سلیکټ کولی شئ. ابجیکټ دغه شکلونه ته وایي تصویرانو ته وایي. که چېرې تاسو تصویران یا شکلونه راوستي دې به سلیکټ کولی شئ. تاسو ګور ټول لیکل هم سلیکټ شوي او ابجیکټ هم سلیکټ شوي. بل موږ سره دویم په دې کې دا ده چې سلیکټ ابجیکټ بیا یوازې موږ ته لیکل سلیکټ کوي. که تاسو غواړئ چې یوازې لیکل سلیکټ شي نور یوازې تصویران سلیکټ شي خو لیکل د سلیکټ نه شي سلیکټ ابجیکټ نه کار واخلئ. سلیکټ ابجیکټ که فرض کړئ کلیک کوم هسې سلیکشن مې کړی صحیح شو او دلته پرېږدم تاسو ګور تصویران انتخاب کړو خو لیکل انتخاب نه کړه ځکه ستاسو د ماوس دا کرسر نښه بیخي بدلېږي ورسره. که تاسو سره سلیکټ ابجیکټ واخلئ وګوره د ماوس په دې رقم ده که همداسې ولاړ کرسر داسې ولاړ شکل لري که نه پاراګراف سلیکشن دپاره لري. خو که تاسو سره سلیکټ ابجیکټ ته راشئ د ماوس نښه په دې رقم بدل شو داسې ده که نه. اوس موږ سره اوس که تاسو سلیکشن کوئ نو دا سلیکشن یوازې تاسو تصویران سلیکټ کوئ او لیکل به تاسو ته نه سلیکټ کوئ. اوس هغه ستاسو کار چې تصویران سره چیک کوئ ډیلیټ کوئ موف کوئ اجست کوئ سره هم ته کوئ تاسو دا بیا وروسته کولی شئ. یو بل کمان سره داسې ده ښه دې په سلیکټ دغې نه لرې شي یا په دې کلیک وکړئ سلیکټ ابجیکټ نه یا په دې کلیک سلیکټ ابجیکټ ختم شي صحیح شو او یا څه وکړئ ډبل کلیک بیا کوئ سي. ګوره که زه سلیکټ ابجیکټ واخلم داسې سلیکټ ابجیکټ زما همیشه د سلیکشن د ابجیکټ لپاره بیا وي سره شئ سلیکټ ابجیکټ واخلئ داسې سلیکټ ابجیکټ چې زه سلیکشن کوم چې سلیکټ کړئ راته ابجیکټ سلیکټ کړئ هر کله زه کلیک کوم ابجیکټونه ما سلیکټ کړئ دا سلیکشن موږ سره. خو که تاسو غواړئ چې دا خاصیت یې ختم شي مطلب ابجیکټ سلیکټ نه کړي ډبل کلیک وکړو داسې چې وکړئ ډبل کلیک اوس که تاسو سلیکټ کوئ نو داسې لیکل هم سلیکټ کوئ درته اوس چې سلیکټ کړئ لیکل هم سلیکټ کوئ. یو بل ډېر مهم کمانډ ده هغه وایي سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټ نو ډیټا. دې نه مطلب دا د لیکل خو موږ ډېر زیات لرو فرض کړه دومره ډېر لیکل لرو. دغه درې څلور پاراګراف کې دغه دویم پاراګراف ما سلیکټ کړ فرض کا او دا ما ایټالیک کړ او بولډ مې هم کړ. دا پاراګراف د نور څه فرق کوي که نه کوي؟ د دې فارمیټ او دې فارمیټ فرق کوي ځکه دا ساده ریګولر لیکل دي او دا داسې لیکل دي چې دې کې هم ما بولډ راوسته هم مې ایټالیک دا لیکل. بولډ مطلب ډبل مې کړ ایټالیک نه مطلب کوږ مې کړ داسې. دویم هغه لیکل چې دغه لیکل ته ورته فارمیټ ولري لکه ټو ته ورته فارمیټ ولري هغه ټول سلیکټ راته چې کوم لیکل داسې فارمیټ ولري ټول سلیکټ نو څه وکړئ سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټ هغه لیکل انتخاب کړه چې یو ډول فارمیټ ولري یو شان فارمیټ ولري. دې ټول رقم ده که نه ده؟ که زه راشم دغه بل پاراګراف ته هم په همدې رقم فارمیټ ورکړم فرض کې مثال دا مې هم واخیست ایټالیک مې کړ او بولډ مې هم کړ تاسو ګورئ دا فارمیټ ده که نه ده اوس یو ده که نه. زم هغه لیکل چې دغه رقم ته فارمیټ ولري لکه دې ته ورته فارمیټ ولري ټول سلیکټ راته نو رسو کې سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټ دیم سلیکټ کړ او دیم سلیکټ کړ دغه دوی راته سلیکټ نه کړ ولې ځکه د دې فارمیټ د نو لیکلو فارمیټ څنګه کوي فرق کوي. او که زه وایم چې دا راته سلیکټ کړه دې ته ورته فارمیټ سلیکټ کړه دې ته ورته اوس وګورئ څه کېږي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه لیکل چې دې ته ورته خو دا دواړه هم انتخاب کړو ولې دا دواړه ولې انتخاب کړو علت دا ده که د دې بولډ او ایټالیک دا خو بل دا چې دې فن نیم او دغې فن نیم یو شی ده
دا چې په کوم فن کې لیکل شوی لکه کلیبری په نوم لیکل شوی دا هم په ما فن کې لیکل شوی او دا هم په ما فن کې لیکل شوی کنه بل دا چې دی فن سایز فرض کې اولس دا د پاسلیم یو اولس دا یعنی دغه لیکل هغه ته ورته دی خو هغه لیکل دي ته ورته نه دی پوه شوي نو په دغه رقم باندې زموږ هغه لیکل چې ته ورته فارمیټ هغه سلیکټ کړه په دې باندې کلیک وکړئ د دې ډول لیکل یو رقم بخي یو شی بل فرق نشته پکې خو دغه لیکل چې کوم دی دی فونټ او دی فونټ به یو شی سره خپل کی نو ځکه هغه موږ انتخاب کړ یو بل موضوع موږ سره په دې کې سلیکشن پین د موږ سره سلیکشن پین چې تاسو واخلئ تاسو ته ښیي چې تاسو په کتاب کې یا په ډاکومنټ کې آیا تصویران یا شیپونه شته که نشته دي کله کله چې موږ کتاب کمپلیټ کړو موږ نه پاتې مطلب ځینې ځینې فرض کړه تاسو عکسونه اوس بې ته بلر کړي هېر شوي درنه تاسو ختم کړي نه یا تاسو غواړئ دا معلوم کړئ چې ستاسو ډاکومنټ کې تصویران شیان استعمال شوي که نه دي شوي نو په دې کې موږ سره وایي چې تاسو ډاکومنټ کې درې شکلونه دي درې آبجیکټ دي درې تصویران دي پکې کوم دا سن 1 ده سن 1 کلیک وکړئ تاسو ډایرکټ بچی ته ویسي سن ته ویسي کلیک وکړئ موږ سره درې تصویران دي صحیح شو نو تاسو وګورئ چې دې تصویران تاسو لرئ که نه لرئ شته که نشته زم کم تصویر انتخاب کا سن انتخاب کا ماتا د اسمیل فیس انتخاب کا ماتا سٹار انتخاب کا ډاکومنټ د سوران شته خو می خیرات از ما په کار نه ډاکومنټ ښکار شي وی دی خو ختمه کمی خیا ډیلیټ کوی نه فقط پټوي او که به دغه ښکار شي کلیک پیو کوي زم د سن ته مخ کار کوا ما دبل مخ یو دنه بس ده او کنه غواړي ښکار کلیک کوي او بیا کلیک کوي پوه شئ دا تصویران ما واغست یو د بل په سر مسه کې خود سم کې خود سي د ټول نه پاس د گرین کلر دا ټول نه لاندې بلیک کلر د موږ سره او یو په مېس کې شو سره ما دا ماته واخله فرض کا بیکورډ شاته وېسا بیکورډ بل هم شاته وېسا پوه نه شوي څو تصویران سر په سر لري خو لکه دا گرین تصویر ټول لاندې شو کنه شو چې کله برینګ فارورډ کې دا یو قدم مخکې کې بل قدم مخکې کې بل مخکې کا او که شاته راشي بیکورډ نو دا په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې موږ سره سلیکشن او سلیکټ کول مختلف طریقو سره ولسته یو دا ول چې لغاتونه څنګه سلیکټ کوو د ورډز د سلیکشن لپاره موږ څه کوو په هر لغت باندې ډبل کلیک کوو ډبل کلیک کلم په لغت باندې کوو ډبل کلیک صحیح شو نو دا مثلا کی چیز سره ورډ سلیکشن کې موږ ورډ چې موږ سلیکټ کوي که تاسو فرض کنټرول ونیسئ کنټرول ونیسئ پلس کلیک وکړئ کلیک په لغت باندې کلیک وکړئ دا مساوي کېږي د سنټنس سلیکټ کول سره چې سره سنټنس سلیکټ کول سره مساوي کېږي سلیکټ کوي درته او همدارنګه چې تاسو راشئ ټریپل کلیک په یو پاراګراف باندې وکړئ ټریپل کلیک معنا ده چې درې کلیک وکړئ درې کلیک چې کله تاسو په یو پاراګراف باندې په یو لغت باندې وکړئ دا مساوي کېږي د مکمل پاراګراف سلیکشن سره ورسېدئ همدارنګه تاسو راشئ ټریپل کلیک وکړئ ټریپل کلیک خو په لیفت سایډ ایج کې ښه لیفت سایډ چیز کې ایج کې ایج د واقع غاړه ته وایي ښه مارجن ته وایي نو دا به چې کوي دا موږ ته سلیکټ آل به کوي ټول لغتونه کمپلیټ ډاکومنټ به سلیکټ کوي درته کمپلیټ ډاکومنټ به چې کوي ډاکومنټ به سلیکټ کوي درته ټول ډاکومنټ سلیکټ کوي که هغه لیکل وي که تصویري کار شوي وي که چېرې تاسو غواړئ چې ملټیپل سلیکشن یې وکړئ نو څه وکړئ کنټرول ډبل کلیک به وکړئ کنټرول به ونیسئ کنټرول پلس چې به وکړئ ډبل کلیک به وکړئ کنټرول پلس ډبل کلیک څه لپاره استعمالیږي ملټیپل سلیکشن لپاره ملټیپل سلیکشن دي ته وایي چې تاسو په یو وخت کې چک کوئ ډېر سلیکشن یې کوئ یو لغت انتخاب دی بل انتخاب کوئ کنټرول سره ډبل کلیک وکوئ نو دا موږ سره او که چې تاسو غواړئ چې ورټیکل سلیکشن وکړئ ورټیکل سلیکشن وکړئ د ورټیکل سلیکشن په چې دا موږ سره شارټکټ دا و چې تاسو کوئ الټ بټن کیبورډ کې ونیسئ او بیا چې وکړئ هغې نه بعد ماوس کرسر کش کوئ ماوس کرسر چې کوئ کش کوي نو تاسو ورټیکل سلیکشن کوئ دا مایکروسافټ ورډ پروګرام کې موږ سره سلیکټ مکمل درس خلاص شو